بیخي اړو سم کلک د کار اوزي د هیڅ نشي بیخي اړو سم کلک د کار اوزي سړی ګوره پښتونه په ټوپک د کار اوزي ریباره یار پرېږده خو ورشه مور ته مې پټ وایه واده ورله زر وکړه دا هلک د کار اوزي واده هلک ته چې د چا د واده په خوشحالۍ کې دغه غونډه را جوړه شوې ده نو هغه ته د واده ډېره ډېره مبارکي وایم او حسرت صاحب ته د کامیاب پروګرام د ښکلي پروګرام دومره درنې غونډې او هغې ته د رابللو مننه کوم مبارکي وله ورکوم څو شعرونه درته وایم چې خاپیرو یې جنازه په ولو یوړه خاپیرو یې جنازه په ولو یوړه یو سړی په تعویذونو باندې مړ دی خاپیرو یې جنازه په ولو یوړه یو سړی په تعویذونو باندې مړ دی زه د یو ماښامي رزق ته لیوال یم زما قام په تقریرونو باندې مړ دی زه د یو ماښامي رزق ته لیوال یم زما قام په تقریرونو باندې مړ دی څو شعرونه درته وایم چې اوس به ژوندی ومه د چا په خوله به مړی نه وی اوس به ژوندی ومه د چا په خوله به مړی نه وی که د وختونو سیلاب ستا د خوا نه وړی نه وی رقیب غمازو به ټپکې راته نه وهل خو زما مرۍ ته که د چا د وادې پړی نه وی رقیب غمازو به ټپکې راته نه وهل خو زما مرۍ ته که د چا د وادې پړی نه وی اول خوشحالم خو دوکه شوم او تیر وتمه اول خوشحالم خو دوکه شوم او تیر وتمه اوس پې خفه یم چې د دې معاشرې غړی نه وی بې وفا یاره که په یو رګ دې پوه شوی هم وی بې وفا یاره که په یو رګ دې پوه شوی هم وی سړی به نه وم که مې زړه درله درکړی نه وی بې وفا یاره که په یو رګ دې پوه شوی هم وی سړی به نه وم که مې زړه درله درکړی نه وی په تندر لوغړن شستا جمال او شنه بنګړي په تندر لوغړن شستا جمال او شنه بنګړي دا څه وینم ستاسو په دیوال او شنه بنګړي د یو بل که راځي اکثر یې هلته شپه وي د یو بل که راځي اکثر یې هلته شپه وي خپلوان دي په خپل منځ کې زما خیال او شنه بنګړي یو وخت به وي چې تیر به شي او مات به شي مغرورې یو وخت به وي چې تیر به شي او مات به شي مغرورې نن خیر دی که شړنګېږي ستا جمال او شنه بنګړي اواز او شړنګ یو دی د ایمانه سړی خلاص کړي اواز او شړنګ یو دی د ایمانه سړی خلاص کړي عذاب دی چې سیلمه راشي دجال او شنه بنګړي که دا ځلې د کلي خان دیاړي راکړه بچیا راوړم به درله خامخا سور شال او شنه بنګړي که دا ځلې د کلي خان دیاړي راکړه بچیا راوړم به درله خامخا سور شال او شنه بنګړي همزول ورته ویلې ښار ته تللی دی بنګړو له همزول ورته ویلې ښار ته تللی دی بنګړو له ویلې یې مړو ورکې شئ په سوال او شنه بنګړي سوالګره یاره دا فرمایش پوره کوي سوالګره د دوی یو نظم غواړي مولا والا نظم چې شاعران بوزي واپس یې خالي لاس رالیږي دا نه دی مړه چې مور یې وزېږوي پلار همسا په لاس غلي چې مور یې وزېږوي پلار همسا په لاس غلي او د ملا د کور په ور باندې ډزاره جوړ کړي چې ملا صاحب راشي زوی مې شوی زر راپاسه غوږ کې اذان ورته په خوږ اواز کې هم ووایه یوه ښایسته نامه کتاب کې راله هم وګوره دغه ماشوم وي چې رالوی شي نو شاعر جوړ شي بیا چې قلم په لاس کې ونیسي شعرونه لیکي نو د ملا په سپکاوي پسې به سوړي ګوري نقطه نقطه غلطي به ګوري او ملا به یادوي چې زما ملک زما پښتو ملا برباده کړله د ملایانو دا فتنه د ځمکې لرې شوی نو هر خوا به امن خوشحالي شي او سکون به مومو دغه شاعر وي چې یو ورځې مړ په کټ کې پروت وي بیا چاله چل د جنازې هم قدرې نه ورځي نو چل یې لاله وي جنازه هم ورله ټک نه ورځي بیا به ملا پسې په منډو کور ته لاړ شي چې ملا صاحب هله راشه جنازه پې وکړه او دا بې لالچه بې هیرسه ملا زر منډې کړي او د دې شاعر په جنازه الله اکبر وایي چې د ملا نه جامې وباسي په ډام واچوي چې خپل ملا د ترقۍ په لار کې بند وګڼي شاعر وروره د پښتو ادب به دې ته وایي د سینما په لس ګزیزه شیشه هم وګوره د سینما په لس ګزیزه شیشه هم وګوره یو اداکار ورته په لاسو کې
ګیلاس اغستی یوه لغړه جینۍ یو خوا بله بل طرف ته او دا پښتون د پښتنو جنو په منځ کې پروت وي پښتنې نه وي خو نامه د پښتنو ورکوي د کوڅو وږي تږي خلک د پنجاب راولي او په نامه د پښتنو تورسرو ولګوي بیا ترې جامې وباسي واچوي جانګي ورته د نوي نسل په ذهنونو باندې اور پورته کړي اخلاقیات او خیالات ورله مغرب کې چې ورته وایي وروره دا مه کوه دا ولې کوې نو زر راپورته شي چې څوک یې او د کم وطن یې څه چې روان دي او دا څه چې کېږي څه چې کوو دا د پښتو ادب خدمت دی ته په څه پوهېږې زه چېرته ګرځم په کوڅو کې مرمورې خرڅوم ډول د بلي غاړه کې واچوي په کلو ګرځي کله یوه کوڅه کې کښېني کله بله کوڅه دوپړی راواخلي یو څو ډنګه ورله هم ورکړي لږ شان ساعت له د مخلوق په خوشحالۍ باندې خالق خفه کړي د رسول فرمان په شا ووهي چې ورته وایي وروره دا مه کوه دا ولې کوې نو زر راپورته شي چې څوک یې او د کم وطن یې دا څه چې روان دی او دا څه چې کېږي څه چې کوو دا د پښتو ادب خدمت دی ته په څه پوهېږې ورک شه دا د پښتو ادب خدمت دی ته په څه پوهېږې ورک شه ملا تنګ نظري را باندې مه اچوه زه چېرته لاړ شه په جومات کې په منبر کښېنه د شاعرانو تفکر ته هم سلام کومه چې قلم ونیسي تصویر د پښتنو جوړوي د شعر په شنګ او بنګ به هم چېرته ورغلی نه وي چې شعر لیکي نو د سرخۍ نه بغیر هېڅ نه لیکي د ماجبین او سپوږمۍ نه بغیر هېڅ نه لیکي چېرته په عمر کې یې خوب په بالغ نه وي کړی او دروغ وایي د جانان د سنګل ذکر کوي چې پسته غېږه کې د ښکلي جانان خوب کومه د ده اکثره شاعري په نړۍ تاو راتاو شي او د جانان نه ګیر چاپېره توافونه کوي او انقلاب چې پاکستاني داسې هم شته دی لکه توراب چې د غلیم په سر د تیغ ګزار وي خو زه د نورو شاعرانو نه تپوس کومه چې آیا نوی کل زموږ دا شاعري وګوري نو څه اثر به ستا د شین جبین او خاله واخلي شونډې د سرې لکه انار جانانه سره ننګینې د کابل رڼې دي او ته خودکشه د ماکۍ جینۍ آیا ته دې ته د پښتو ادب نامه ورکوې آیا ته څه وایې په دې به پرمختګ ومومو سالار صاحب په غوښتنه باندې ښه اجازت شوی دی نو بس بیا خو درته وایم نظم درته وایم د نظم عنوان دی سوالګره جینۍ نظم داسې دی چې په تور نقاب کې یوه پیغله د بازار د سر نه په تور نقاب کې یوه پیغله د بازار د سر نه تر اخري حد چکرې وهي ښه وګرځي زه د مارکیټ په سر ولاړ یم څارنه کوم چې دغه پیغله د دوکان په ور کې غلي شانتې لاسونه وباسي اواز کوي بېوسه یمه د خدای په نوم باندې د خدای په نوم را سره څه ناڅه امداد که وکړې ماښام به کور ته د خوراک سامان په بیه یوسم سترګې یې نم وي دوکاندار ورته مخ وګرځوي د هوس تندې یې په سر کې چورلکونه وهي جینۍ ته ګوري د دوکان په ګله لاس اچوي سترګې یې بریښي او څه نورې تقاضې تې وځي جینۍ حیا کوي د سترګو نه یې شرم ساسي بره کتل غواړي خو ویره یې له حده وځي د دوکاندار هوس نظر ورته څه داسې وایي چې په پیسو به دې مړه کړمه مزې به وکړې ډکې منګولې به دې کور ته ماښام ولېږمه خو که زما د ضرورت مطابق کار وکړې زما هوس زما هیرس زما په سر کې ګرځي دغه نشه راله سړکه نو بیا ګوره مزې له دې نه پورته چې څه کېږي د لیکلو نه دي خو دغه پیغله د یو داسې کور ساتنه کوي چې چېرته اوس هم د عمر د واقعې مطابق میندې بچو له په کټوۍ کې د انګولي په ځای کاڼې ور واچوي سمسۍ پکې وهي لګیا وي چې ماشومان وده شي هله یې مور مړ کړي دا دوکاندار د چا احساس مجبوري څه پیژني دا د خاریې شهوت پرسته کوڅو داسې کړی چې د غریبو د عزت په سودا لاس اچوي پیغله اوتره شوه په بیرته یې د لاس راښکل چې په کاواکو خپو واپس ورته دوکان یې پرېښو نو دوکاندار یې په پړونې باندې خپه کېښوده پیغله سرتوره شوه د ټول بازار یې سترګې کړلې تک سپین بشر په تندي خال د ښایست حد یې نه و لکه چې هوره د جنت د منارو نه راشي سپین مړوندونو یې د سپینو وریځو عکس پیش کوو مړوندونو یې د سپینو وریځو عکس پیش کوو د اخبارونو رپورټرو هم کیمرې نیغې کړې خلکو هم خپل ټلیفونونه ویډیوګانې کولې دا نظاره باقي زما د کتو پاتې نه وه په یو وخت په زر راکوز شوم او راغلم ورله ما ویل چې دا عزت اخبار او نیټ ته ونه رسي خلک به خپل اخبار او پیج له وده ورکړي په دی خو خلک چېرته دي احساس په چا کې پاتې نه دی
چې د دې پیغلې په عکسونو باندې رحم وکړي او د یوې شپې د غرض په ځای یې کور ته بوځي او د دغه تس نس ګلاب قدر وکړي خیال یې وکړي مالو بټور ته په سر باندې ورسمه کړله د شفقت لاس مې ورله کېښو په سر ومې ویل او د یوې شپې د غرض په ځای یې کور ته بوځي او د دغه تس نس ګلاب قدر وکړي خیال یې وکړي مالو پټور له په سر باندې ورسمه کړله د شفقت لاس مې ورله کېښو په سر ومې ویل زما بې وسه بې پردې او بې عزتې خورې وخت به راځي چې ستا د هر جبر حساب باخلم دعا کوه چې مې د مټو زور قایم پاتې شي دعا کوه چې مې پالج وهلې خپسمه شي که مې د دې ښار په غټانو سترګې تورې نه کړې که مې د دې بازار قصاب په غوښو مور نه کو که مې د دې خلکو د لاسونه کاږه نه کړل درته که د ضمیر دا خریدار مې په سر ونه درول که مې د دې وطن په خاوره انقلاب رانه وست بیا مې په مخ باندې راتوږه نه خلې به یې